مخدې د زلفو باندې کتا دې دواړه چشمان د محبوبا بل د انار دې توبه توبه مخدې د زلفو جو پرله مو پهلا چیلنج ګټلی و لو ما ته کمر خوږېږي زه د ګاډی نشم چلوی اوس ورته بیا هم چیلنج ورکم یو گیم دی بې سفتۍ دوه پاتې دي او دا غېږونه لغونې وښایه دا غېږونه سره دي غېږونه سره دي پرېږده غېږونه سره دي لزمي پروګرام دي وخوړه لزمي پروګرام مرګرو یاران دوستانو راغلی و نن شوکا ډیم نه وتېږي شوکا ډیم ته راغلی و او دا شوکا وادي شوکا ډیم نه وتېږي وادي شوکا پارک نه وتېږي پارک وتېږي او رسل خیمه یا که نه دا اصل کې رڅي رسل خیمې کې ښه نو دا رسل خیمې کې دغه ایریا رڅي او دې ته نن راغلي یو د سیخونو پروګرام ده د نمکین پروګرام ده او دغه موسم څه کوم ده هغه ډېر ښایسته ډېر مزدور موسم ده او ورځ څه کومه ده هغه داسې چې د نوي کال ورځ ده نو مرګرو همدغه خپلو کې سلو مشوره وکړه چې یاره داسې ځای ته به لوړ شو لکه د څنګې ده اوهو دا ماحول وګورو د غرونه وګورو او د پاسه اسمان وګورو اسمان بالکل غرونه ډاک ده ښایسته رنګینې نظارې دي ډېره مزه ده کوي او پروګرام څه کوم ده هغه د دې ځوان د زوی په خوشحالۍ کې ده فرمان ایمو ډېر ښه ملګره زړه ته نږدې ملګره ادبي خبرې ته وکړه زه ورکې څه وایم بس دا به ورکې وایم چې موږ لاندې بچونګي وله پروګرام دی د کال لومړی په ورځ باندې دا امید څخه ما ورته ډېره ښایسته واخیسته بچونګای او موږ د پښتو کې بچونګای وایي که نه ټول پښتانه دي داسې څومره د ویډیو ګوري دا به ټول پښتانه وي له خیره لومړی څخه خوشحالۍ کې راغلي او ټول یاران دوستان سره شوي موږ چې لږ انجوایمنټ وکړو زیشان بھائی زیشان بھائی جی بھائی السلام علیکم ټولو اول خو په خیر راغلې हाँ जी زیشان भाई जो है हमारे सियालकोट से हैं उर्दू स्पीकिंग जो है हमारी मतलब उर्दू में बहुत अच्छे तरीके से बात हो सकती है और रहता देखो लगोश उदा जमू मरगरे तारीख थी او تاریخ چې کوم دی هغه سټایل چې کوم دی هغه لغونتي بس زما په خپل چې ګډوډ شوی دی کنه دا هم داسې دی نه دا هم داسې افغاني سټایل دی دا ډېر زبردست نو ټرند راغلی زموږ افغانیان رونه دا پروګرام ګوري د ویډیو ګوري نو پلیز ماته وایي چې آیا دا سټایل صحیح دی او کدی کې څه لغونتي خرابې دې کې د زه وایم کنه خرابې دا دې څه پوری وي خدای څه کړی لغونه لاندې کړی درځي پوهېدو نه نو شوی او ظالم वो मूड भी अच्छा बना दिया बड़ा مزه کوي جی آو مزه کوي ډېر مزه کوي او سره تاسو چې کومه دا سپلای اچولې دي او تور موبایل نه نه بالکل जो बटन इन पे मुस्टैच बनी हुई जो خو چې کوم پروګرام را جوړ شوی دی په دې د خشته غرونو کې د غرونو په منځ کې تاسو د کوټ ولا مشهور غر کم یو ده ولا کوټ ولا مشهور غر خو نشته خو ډېر مشهور دي ډېر تاسو کلی غر کوم یو ده سبا کوټه ډېره مشهوره دي هغه انداسې په غرونو غرونو مانځ کې دي باغونه دي لاندې ډېر خوند کې څه پسور مانځي نو نور خو یو مو ماغي بابا کوټې ته راغلي نو تاسو زړه څه یې ته ډېر خوشحال زبردست دوستان اندیر سره ها ډېر خوشحال دي ها او ټولو نه غټه د خوشحالۍ خبره څه کومه ده هغه دا ده چې مو محمود روډ سکون دا زوای شوه ده همداسې ده څه نامه ده پکې ده ولا ابوبکر صادق माशाल्लाह ډېر درته مبارک شه عزتمن او دا هغه اندي په خوشحالۍ کې ده دا پروګرام دوی خبرې प्लीज यू हैव टू speak something نن مو راغلی و دا څه کله ته زوای کټای شي بیا ورته وښایه چې ته باندې مو داسې خوشحالۍ کړې وي دا څه فرمان سویم شوی دی دا ثبوت ده بیا به صبحی ته ته څه پلاره ته مو ته څه کړي دي ته مو دا کړي سهیل بھائی د کم ځای تاسو چې نو خار د څنګه دا ځای تاسو باندې ښه ولګېدو ډېر مزېدار او یو بل دا خبره چې ملګرو سره موقع میلو شه ټایم تېرولو او داسې موقع ډېرې کمې راځي نو انجوایمنٹ پکار دی ارشد بھائی څنګه تاسو الله شکر الحمدلله خوش دی خپل څنګه الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دی هنګو کې ده کم ځای هنګو کې مو چمبګول ګلی د چمبګولو کلی دا پوه شو مونږ ډېر وایو که نه
مرګرو ناشتي اوس چې کوم پروګرام دلته کې شروع دی لګیا دی ما درتا ویل ستان منالا ما درتا ویل ستان منالا د یاران خبر ډېرې ګران دینا توبه توبه مخ دې د زلفو باندې کاتا دې دواړه چشمان د محبوبه بل د انار دې توبه توبه مخ دې د زلفو سانګا بنن یا سبالا گلشی سانگا بنن یا سبالا گلشی مائی پسر کسری غوٹے لیدل دینا توبہ توبہ مخدے دا زلفو باندے کتا دے والا چشمان دا محبوبہ بل انار دے توبہ توبہ مخدے دا زلفو چارا طویل جانا دی توڑ دے چارا طویل جانا دی توڑ دے ما پرنا لی دل نہ دے تور بوینا توبہ توبہ مخدے دا زلفو مخدے دا زلفو باندے کتا دے مخدے دو زلفو باندے کتا دے والا چشمان د محبوبہ بلد انا دے توبہ توبہ مخدے دا زلفو بل چیلنج دی ورکړو بل چیلنج مو ته ورکړه دی جو پرله مو پہلا چیلنج ګټلو علما ته کمر خوږیږي زه د ګاډه نشم چلاوي اوس ته بیا هم چیلنج ورکم یو گیم دی به سفتی دوا پاتې دي او دا غیګونه لګونه وخا دا غیګونه سره دي غیګونه سره دي پرې دا غیګونه سره دي غیګونه سره دي زوی پر اولاد یو وړا لازمي پروګرام بچي زوی پر پروګرام کې دوا پاتې دي کلب میں ہرایا لال کر کے بھیجے میں تو مہمان نوازی میں تھا آپ نے مجھے گھر میں گھس کے مارا میں مہمان نوازی میں تھا بھائی ہماری طرف تو انڈیا کا جہاز گرتا ہم اس کو بھی چائے ملا کے بھیج